رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما ته خدای پاک عذابونه وښول د معراج سوالونه. یو ځای کې مې یو غار ولید چې هغه د خولې تنګه و او دننه فراخ و، اور پکې لګېدلی او بربن هلکان او جینکۍ وې پکې، او چې د اور به د لاندې نه غړمب وکړه نو دا بربن هلکان جینکۍ به د سر له رالې ما وې تې لاندې راپروزي، خو اور به بیا ښکته شو، دوی به ویښله لاړل. ما وی دا لغړه لکان او جینکۍ دا څه دي؟ جبریل ته مې وویل میکایل ته علیهم السلام. وی ما ته وی دا ستا د امت ښه هغه هلکان او جینکۍ دي چې زناکار دي، دنیا کې بې حیایي خوښه او زناکار دي، دی سزا دی، دی د قبر عذاب دی، د قبر عذاب په دې اور کې به سوځي. خدای دې زمونږ بچي د دې نه په حفظ و امان کې وساتي.